بسم الله الرحمن الرحیم. د اووم ټولګي د فزیک دوهم درس ته ښه راغلاست. په دې درس کښې هم موږ او تاسو د اووم ټولګي لومړی فصل فرعي واحدونه او د هغه وروسته چې کوم موضوعات راځي هغه سره څېړو. نو تاسو لطفا قلم او کتابچه راواخلئ او هغه څه چې زه درته وایم د دې په تشریح باندې هغه درسره ولیکئ او له ځان سره یې نوټ کړئ. موږ او تاسو وویله چې په فزیک کښې واحدات په دوه ډوله دي، چې یو اساسي واحدات و او بل فرعي واحدات و. یو یې اساسي یا بیسیک واحدات و او بل یې فرعي یا هم ډیرایوډ واحدات و. فرعي واحدات هغه واحداتو ته ویل کېږي چې خپل په ترکیب کښې د نورو اساسي واحداتو څخه استفاده کړې وي. د بیلګې په توګه دلته موږ او تاسو ته وایي که چیرې موږ او تاسو مساحت لاسته راوړو، د مستطیل مساحت، نو مساحت خو مساوي کېږي زله ضرب زله، یعنې اوږدوالی ضرب پلنوالی. اوږدوالی هم په متر سره اندازه کېږي، پلنوالی یا عرض هم په متر سره اندازه کېږي. نو کله چې متر په متر کښې ضرب کې متر مربع ځینې جوړېږي، لکه دلته چې ښکاري متر په متر کې ضرب شوی متر مربع ځینې جوړېږي. نو متر مربع د مساحت واحد سو او دی فرعي واحد. بل هم د حجم واحد دی. حجم واحد متر مکعب دی، یعنی که چیرې موږ او تاسو د یو مکعب مستطیل حجم لاسته راوړو نو خو د دې عرض به په اوږدوالي او هغه به د دوی په ضخامت یا پیړوالي یا ارتفاع کښې ضربوو. درې سره واحدات چې یو په بل کښې ضرب کې موږ او تاسو ته به مکعب یا په توان د درې لاسته راکړي، یعنی متر مو په متر کښې او بیا په متر کښې ضرب کړی متر مکعب لاسته راغلی او همدغه د حجم واحد دی. نو بناء وایو چې متر مربع او متر مکعب دواړه فرعي واحدات دي، ولې چې دواړه د اساسي واحداتو حاصل ضرب دی. یا هم فرض مثال د سرعت واحد. سرعت موږ او تاسې داسې اندازه کوو که چیرې یو موټر یا یو متحرک 10 متره فاصله په 10 ثانیې کښې طی کړي، نو 10 متره راواخه پر 10 ثانیې باندې وویشه 3 متر پر سکند به په لاس راکړي. دا 3 متر پر سکند د متحرک سرعت سو، واحد یې متر پر سکند دی. متر اوږدوالی دی، سکند وخت دی. نو د اوږدوالي او د وخت څخه دا واحد لاسته راغلی دی. نو وایو چې دا واحد هم فرعي واحد دی، یعنی د اساسي واحداتو څخه لاسته راغلی دی. بل د اندازه کولو طریقې دي. موږ او تاسې څنګه کولی شو اجسام اندازه کړو؟ فرض مثال په اوږدوالي کښې موږ او تاسې یو جسم څنګه اندازه کولی شو چې دی څومره اوږد دی، او یا هم د کومې وسیلې څخه کار اخلو. معلومه خبره ده کله چې موږ او تاسې یو جسم یا یو شی اندازه کوو، د هغه اوږدوالی لاسته راوړو، نو خو باید یا یو خطکش راسره وي یا یو فیته باید راسره وي، او یا هم داسې یو جسم راسره وي چې دې ته موږ او تاسې ورنیر کالپر وایو. د دې خطکش او فیتې په واسطه باندې موږ او تاسو د اجسامو ریډینګ کولی شو، یعنې ویلی شو، اندازه یې معلومولی شو. همدغه د خطکش صفري نقطه راواخه، پر یو ځای یې کښېږده، د کوم ځای څخه چې ته اوږدوالی غواړې محاسبه کړې. فرض مثال د کتاب اوږدوالی محاسبه کوې، اخو دا خطکش راواخه، دا صفر یې د کتاب پر یو څوکه باندې کښېږده، بیا د کتاب سره موازي همدا خطکش وغځوه، وګوره چې هغه بله څوکه یې پر څو باندې راځي. آیا هغه پر 14 راځي، پر 15 راځي، پر 16 راځي؟ نو بس د دې کتاب اوږدوالی هم هغومره سانتي متره دی. فرض مثال کېدای شي پر 15 راشي، نو د کتاب اوږدوالی 15 سانتي متره دی. او که غواړو چې عرض یې پیدا کړو، نو خو بیا د کتاب یو څنډه د خطکش د څنډې سره یو ځای کښېږده، عرض چې وګورې شاید تر 10 لږ څه راتېر شوی. وخت چې تر 10 لږ څه راتېر سو، دلته دا د 10 او 11 په منځ کې دا یوه خانه چې ده، یا د 11 او 12 په منځ کې خانه چې ده، یا د 12 او 14 په منځ کې خانه، دا په کوچني کوچني 10 مساوي حصو باندې ویشل شوې ده. د هر حصې ته بیا ملي متر ویل کېږي. د هغه ملي متر سره به یې وګورو، موږ او تاسو ته به هغه دقیق قیمت په لاس راکړي. فرض مثال کېدای شي د یو کتاب عرض دا اوس تاسو راواخئ ویې ګورئ، کېدای شي 10.5 سانتي متره شي، یعنې 10 سانتي متر سو او 0.5 یې هغه نیمی سانتي متر یا هم د سانتي متر نیمی برخه چې 5 ملي کېږي هغومره سو. بل هم موږ او تاسو د وخت اندازه کول لرو. وخت سره کوم اندازه کوو؟
پخوا وختو کې به وخت داسې اندازه کېدی. په پخوا وختو کښې وخت د لمر او د سپوږمۍ څخه اندازه کېدی. یعنې لمر چې په کوم نقطه کښې دا اوس ولاړ دی، تر سبا همدغه نقطې پورې دې ته شوه روز وایي. اوس نو څو شوه روزه یو کار د مخه پېښ شوی یا یو کار به وروسته پېښ شي، موږ او تاسو د دغه ورځو سره یې پرتله کوو. او د سپوږمۍ چې په کوم حال باندې ده، یو میاشت بعد همهغه حال ته راګرځي، یعنې 30 ورځې یا 29 ورځې په دربر کې نیسي. په دا ډول باندې وخت اندازه کېدی. بل هم په پخوا وختو کښې دا رقم ساعتان وه. دا ساعتان دا رقم وه چې یو د شګو دپاره به یو لوښی جوړ کړی و، په دې کښې به یې لوړ ریګ یا شګې اچولې وې. یو کوچنۍ مقطع به یې درلوده. کله چې به یې کښېښوئ د لوړې خوا څخه به شګې راتویېدلې. کېدای شي دا فرض مثال په یو ټاکلي وخت کښې چې زموږ او ستاسو د نن او سبا 1 ساعت یا 2 ساعت سره به معادل وه. په هغومره وخت کښې به دا مکمل شګې یا ریګ راتاو شول، دغه لاندنۍ خوا به یې مکمل ډکه کړه. بیا به یې بېرته دا بلې خوا ته واړوئ چې وبه یې کتئ، هغومره وخت به تېر سوی و. لیکن اوس موږ او تاسو ډېر دقیق ساعتونه لرو او د دې ساعت په واسطه باندې موږ او تاسې دقیقې هم محاسبه کولی شو، ساعت هم محاسبه کولی شو، ثانیې هم محاسبه کولی شو. که چیرې غواړو د ثانیې څخه کوچنی وخت هغه موږ او تاسې اندازه کړو، نو د کرونومیتر یا سټاپ واچ په واسطه باندې اندازه کولی شو. سټاپ واچونه یا قیدي ساعتان چې ورته ویل کېږي، هغه ساعتونه دي چې هغه تر ثانیو هم په کم وخت کښې وخت اړوي. او دا د ځغاستو دپاره یا د کوم د اولمپیک لوبې چې د هغو دپاره چې ډېر دقیق وخت په کار وي، هغه کښې کارول کېږي. بل هم د کتلې اندازه کول دي. کتله موږ او تاسې داسې تعریف کړې وه، ټول اجسام د کوچني ذراتو څخه جوړ دي. د دې کوچني ذراتو یو ځایوالي ته، د دې کوچني ذراتو مجموعې ته کتله ویل کېږي. فرض مثال یو جسم دی، موږ او تاسې د دې کتله محاسبه کوو، خو دا د کوچني ذراتو څخه جوړ دی. د دغه ذراتو یو ځایوالي ته، د دې ذراتو مجموعې ته موږ او تاسې کتله ویله. که چیرې غواړو چې کتله محاسبه کوو، نو خو معلومه خبره ده په کیلوګرام سره یې محاسبه کوو، یعنې دا یو واحد دی. نو د دې دپاره چې یو جسم وتلو چې څو کیلوګرامه دی یا څو ګرامه دی، موږ او تاسو د 2 پلهیي ترازو څخه کار اخلو. 2 پلهیي ترازو موږ او تاسو ته دا راښیي چې په یوه خوا کښې د اوسپنې یا د مسو یا د سرپو څومره کتله لرونکی جسم ږدو، بلې خوا ته زموږ او ستاسو مطلبه جسم چې وراچوو، هغه د دې سره په ذراتو کښې یو شان راځي. بل هم د تلې یا د میزان یا د پلې حساسیت دی، یعنې د کار محدوده یې ده. د کار محدوده یې دې ته ویل کېږي چې د دې ځانګړي جسم په واسطه باندې موږ او تاسو څومره شی اندازه کولی شو، تر هغه اضافي یا تر هغه اخرني نقطې کم شی بیا نسو په اندازه کولی. فرض مثال کېدای شي یو ترازو داسې جوړ شوی وي چې تر 1 ګرام کم شی نسي اندازه کولی. نو موږ او تاسو د هغه په واسطه باندې د وریښته کتله نسو اندازه کولی. یا هم د پلاستیک یو کوچنۍ ذره، یو ټوټه، هغه نسو په اندازه کولی. د هغو دپاره بیا جلا ترازوګان شته. او یا هم ځینې 2 پلهیي ترازوګان داسې جوړ دي چې د هغو باندې لیکلي چې تر 500 کیلوګرام اضافي شی موږ او تاسو نسو په تللی. نو که یې تر هغه اضافي ور واچوئ، دا تله یا د ترازو چې دی هغه خپل خاصیت د لاسه ورکوي، بیا هغسې کار نسي کولی. بل هم د اندازه کولو کرهتوب یا دقت دی چې موږ او تاسې څنګه دقیق ډول سره یو جسم اندازه کولی شو. دلته موږ او تاسې ته ډېر ښه فعالیت راکړی. په فعالیت کې راته وایي زده کوونکي په 3 ګروپونو کې وویشئ. یو خطکش یا 2 پلهیي تله یا یو لاسي ساعت تیار کړئ. اول لومړۍ ډله دې د خپل درسي کتاب اوږدوالی د کاغذ د یو پاڼې پنډوالی اندازه کړي. دویمه ډله دې په خپلو کتابچو کښې د بکس او یو زده کوونکي کتله اندازه کړي. جیم د یو زده کوونکي دې د ټولګۍ له یو دیوال څخه تر بل دیوال پورې د تګ راتګ وخت او د زده کوونکي د زړه د یوه ضربان وخت اندازه کړي. ګوره دلته موږ او تاسو ته 3 نوع اندازې راکړې دي. ښه ورته متوجه سئ. لومړنۍ اندازه چې ده د اوږدوالي ده. د ب ګروپ یا د ب ډله چې ده هغه د کتلې اندازه کوي، او د جیم ډله چې ده هغه وخت اندازه کوي. که چیرې زما او ستا سره خطکش موجود وي، صحیح دی، درسي کتاب په اسانۍ سره اندازه کولی شو. اما د کاغذ پنډوالی
دا نسو اندازه کولی، ولې چې کاغذ ډېر نازک دی، د خطکش په واسطه نه اندازه کېږي. خطکش کې خو هغه کوچنی واحد چې دی میلیمتر دی، یعنې د سانتي متر لسمه حصه. خو کاغذ خو بیا تر هغه هم کوچنی دی، نو موږ څنګه اوس اندازه کړو چې دا د میلیمتر بیا څومره حصه ده. اما دویمه ډله چې ده هغه بیا په خپلو کتابونو د بکس او یو زده کوونکي کتله محاسبه کوي. یو دوه پلهیي ترازو ورته راوړل کېږي، په دوه پلهیي ترازو کې خپل بکس یو خواته کېږده، بلې خواته فرض مثال 50 ګرامه یا 100 ګرامه یا 200 ګرامه یا 2500 ګرامه کتله ور واچوه. سره اندازه یې هر وخت چې ترازو په انډول کښې شو، په تعادل کښې شو، په دې پوه شه چې د دې بکس کتله هم هومره ده. دا خو صحیح ده. لیکن یو زده کوونکی چې ته راواخې دلته یې کښېنوې، نو خو دا د تلې خاصیت خرابېږي، د دې ترازو کیفیت خرابېږي، بیا نسي اندازه کولی. یعنې خپله محدوده لري. محدوده دې ته ویل کېږي تر دې اضافي بار نسي ورچولی، نور بالا خرابېږي، دې ته محدوده ویل کېږي. او بل جیم کله چې وخت موږ او تاسې محاسبه کوو، هغه یو کرونومیتر یا سټاپ واچ رااخلو، یو شاګرد ته وایو چې د ټولګۍ د یوه سیم د یوه دیوال څخه تر بل دیواله پورې حرکت وکړه. هغه رفت عمد کوي فرض مثال په 6 ثانیو کې یا په 7 ثانیو کې یا په 8 ثانیو کې. هغه د سټاپ واچ په واسطه یا کرونومیتر په واسطه سره ما ورته محاسبه کوي. اما د زړه په ضربان که چیرې ته لاس کښېږدې، د زړه ضربان خو زیات دی. کله چې هغه د ساعت په واسطه باندې محاسبه کوي، بیا درڅه غلط سي. یعنې ډېر دقیق، ډېر حساس جسم یا د وخت محاسبه کولو ماشین ته ضرورت شته تر څو دغه ډېر کوچنۍ اندازه هم محاسبه کړي. یعنې هر شی چې دی هغه خپل محدوده لري. خطکش هم خپل محدوده لري، تر میلیمتر کوچنۍ پیړوالی یا اندازه نسو په اندازه کولی. دوه پلهیي ترازو هم خپل محدوده لري، تر یو ټاکلي وزن اضافي وزن موږ او تاسې نسو په محاسبه کولی. ساعت هم خپل محدوده لري، تر ثانیې کم وخت یا تر څو ثانیو کم وخت موږ او تاسې نسو په اندازه کولی. نو ځکه موږ او تاسې ته په کتاب کې هم داسې لیکلي چې او له میلیمتر څخه کوچني اوږدوالي لکه د کاغذ د پاڼې پنډوالي په خطکش نسي اندازه کولی. نو وایو چې د خطکش کرهتوب یا دقت 1 میلیمتر دی، یعنې تر 1 میلیمتر کم شی موږ او تاسې د خطکش په واسطه نسو اندازه کولی. هغه کوچنی حد چې هره وسیله یې اندازه کولی سي، هغه ته د همهغې وسیلې کرهتوب یا دقت وایي. د مثال په ډول که چیرې په تلې باندې یعنې په ترازو باندې 5 ګرامه کرهتوب یا دقت لیکل سوی وي، د دې معنا دا ده چې په دې تلې یا ترازو باندې د 5 کیلوګرامه کم وزن نسو اندازه کولی. یو پله ده، یو ترازو دی، پر هغه باندې 5 ګرامه لیکلي، معنا زما دقت 5 ګرامه دی. که چیرې ته راولاړ سئ یو څاڅکي د اوبو په اندازه کوې، هغه نو تر 5 ګرامه کوچنی دی کتله، هغه نه اندازه کېږي، ولې چې د ده دقت یا کرهتوب هغومره سو. دا فعالیت یې موږ او تاسې ته راکړی د SI اساسي کمیتونه یا سیسټم انټرنیشنل یا بین المللي سیستم اساسي کمیتونه خو موږ او تاسې وویل چې 3 دي. تاسو یې درسره ولیکئ. اول اوږدوالی دی، دوهم وخت دی، دریم کتله ده. د اوږدوالي واحد متر دی، د وخت واحد ثانیه ده، د کتلې واحد کیلوګرام دی. اوږدوالی موږ او تاسو د خطکش یا فیتې په واسطه باندې اندازه کولی سو. وخت موږ او تاسو د کرونومیتر، سټاپ واچ یا ساعت په واسطه باندې اندازه کولی سو. او کتله د کتلې واحد چون کیلوګرام دی، موږ او تاسو یې په دوه پلهیي ترازو باندې اندازه کولی سو. د لومړي فصل لنډیز ته به راسو. موږ او تاسې څه شي سره وویل په لومړي فصل کې؟ موږ او تاسو دا شیان زده کړله. اول، اندازه کول د یو کمیت د مقدار پرتله کول دي. که چیرې موږ او تاسې یو جسم اندازه کوو، معنا د یو کمیت د مقدار سره یې محاسبه کوو. یو د صنف اوږدوالی، د ټولګۍ اوږدوالی، د یو خونې اوږدوالی فرض مثال 5 متره دی. دا معنا لري چې ته متر راواخه، په د خونې پر اوږدوالي باندې یې کښېږده، 5 وارې راځي، معنا د متر سره 5 چنده مساوي سو. نو ځکه وایي اندازه کول د یو کمیت د مقدار پرتله کول دي له خپل واحد سره. واحد خو نو هغه یو اندازه وه چې هغه متر و، چې د واحد څو برابره دی. د اندازه کولو لپاره 3 شرطونه دي. اول د کمیت پېژندنه، معنا ته څه شی اندازه کوې؟ کتله اندازه کوې، اوږدوالی اندازه کوې، وخت اندازه کوې، باید دا وپېژندل سي.
بل د کمیت د اندازه کولو لپاره د وړ یا مناسب واحد او وسیلې غوره کول. فرض مثال د یو کوټې اوږدوالی اندازه کوې، په څه شي اندازه کوې؟ په متر اندازه کوې، په فوټ اندازه کوې، په انچ اندازه کوې، په سانتي متر اندازه کوې، او بل په کومه وسیله اندازه کوې؟ آیا په فیته اندازه کوې، په خط کشي اندازه کوې، که کوم بله وسیله ده؟ د واحد او اندازه کېدونکي کمیت پرتله کول. کله چې دی یو جسم راواخیستی د واحد سره یې موږ او تاسې اندازه کوو او پرتله کوو، لکه د ترازو دوې پلې، یو خواته فرض مثال 1 کیلو ږدو، بلې خواته همدغه 1 کیلو ته د ده مواد ور تر څو دواړه په انډول کښې راسي. یعنې د کمیت سره مو دی پرتله کړي، د واحد کمیت سره. موږ او تاسې وویل چې کمیتونه په فزیک کښې په 2 ډوله وه، یو اساسي کمیتونه، بل فرعي کمیتونه وه. هر هغه شی چې د اندازهګیرۍ وړ وي هغه ته کمیت ویل کېږي. اساسي کمیتونه بیا هغه کمیتونه دي چې هغه خپلواکه وي، معنا خپل د تعریف په ساحه کې بل واحد ته ضرورت نه لري، مستقل وي، ځانګړی وي. لکه د وخت واحد چې ثانیه ده، ثانیه بل د هېڅ شي څه نه ده اخیستل سوې. اوږدوالی متر دی، متر هم بل د هېڅ شي څه نه دی اخیستل سوی، مستقل دی، خپل دی. او کتله، د کتلې واحد کیلوګرام دی. اما فرعي واحدات چې بیا دي هغه واحدات دي چې د اساسي کمیتونو د ضرب حاصل یا تقسیم حاصل څخه په وجود راغلي وي. لکه سطحه موږ او تاسې په متر مربع اندازه کوو، خو معنا متر ضرب متر، یعنی 2 اساسي کمیتونه یا 2 اساسي واحدات پکښې راغلي دي. نو ځکه خپلواکه نه دی بلکې تړلی دی په اساسي کمیت. بل هم حجم دی، حجم په متر مکعب اندازه کوو. بل هم سرعت دی، معنا متر پر ثانیه. دا ټوله واحدات چې دي دا د اساسي واحداتو څخه اخیستل سوي دي، یا یې تقسیم حاصل دي یا یې ضرب حاصل دي. په اساسي واحدونو کښې اول د اوږدوالي واحد متر و چې په ام سره ښودل کېدی، د وخت واحد ثانیه وه چې د 1 شوا روز 1/84 حصه وه او په اس سره ښودل کېدله. د کتلې واحد کیلوګرام دی چې په کې جي سره ښودل کېدی. فرعي واحداتو کښې موږ او تاسو سطحه وویله چې واحد یې متر مربع دی، یعنی متر ضرب متر. د حجم واحد متر مکعب دی، یعنی 3 وارې متر خپل په ځان کښې ضرب سوی متر مکعب ځینې جوړ سوی. د سرعت واحد متر پر ثانیه دی چې ام پر اس سره لیکل کېږي. د اندازه کولو وسایل موږ او تاسې وویله چې اوږدوالی په خط کش یا په فیته سره اندازه کېږي، وخت په ساعت سره اندازه کېږي، کتله په 2 پلهیي تلې یا 2 پلهیي ترازو سره اندازه کېږي. او بل د هرې وسیلې د اندازه کولو کرهتوب یا دقت د همغه وسیلې د کوچنۍ نښې سوي درجې سره برابره ده. یا کوچنۍ نښه یې په د هغونې پورې موږ او تاسې د اوږدوالی یا وخت اندازه کوای سو، تر هغه کم نسو اندازه کولی. درنو زده کوونکو، دا اوس زموږ او ستاسو لومړنی فصل د 2م ټولګي فزیک